ښایسته او جذابې ښځې وپېژنئ. ښځې په خپل منځ کې یو شمېر توپیرونه لري چې د دوی د جذابیت او ځانګړتیا ښکارندویونه کوي. موږ په دې ویډیو کې د جذابو ښځو پر 12 عادتونو غږېدلي یو. لومړی، تل له خپل خاوند سره ښه چلند کوي، ځکه یوه هوښیاره او جذابه ښځه پر دې پوه وي چې د خوشحاله ژوند راز د ګډ ژوند په خوشحالۍ کې دی. دویم، غیبت نه کوي، ځکه پر دې پوه وي چې هغه وخت چې خاوند سره په غیبت کولو تېروم، ولې یې خاوند سره د مینې په کولو نه تېروم. دریم، خپل سینګار ته پام کوي او په کور دننه خپل خاوند ته داسې جامې اغوندي چې مینه یې زیاته شي. څلورم، یوې جذابې ښځې ته خپله اندازه یا سایز معلوم وي او جامې پر خپل سایز برابرې جوړوي. پنځم، کله چې کومې مېلمستیا ته ځي نو د ده لپاره چې هغه مهال پرې تنګه رانشي، نو 2 ورځې مخکې خپلې جامې او د خاوند جامې چمتو کوي. شپږم، په کور دننه د خپل خاوند لپاره ښکلې خوشبويي او عطر وهي، ترڅو د خپل خاوند په ذهن کې یوه نه هېرېدونکې څېره واوسي. اووم، ځان ته له هوا سره سم جامې غوره کوي، ترڅو جامې د هوا سره همغږي ولري. هر ځای ته د تللو په پام کې نیولو سره جامې اغوندي، ځکه دا تل په پام کې نیسي چې د چاپېریال او د هغه چاپېریال د خلکو کلتور جامې اغوستل په اصل کې خپل شخصیت ساتل دي. اتم، په نرمښت سره خبرې کوي، خبرو کې بد الفاظ نه وي. نهم، نورو سره ښه کوي، ځکه پر دې پوه وي چې بد کول کومه ګټه نه لري. لسم، تل نورو ته احترام کوي، ځکه پر دې پوه وي چې نورو ته احترام کول په اصل کې ځان ته احترام کول دي. 11، د خپلې خواښې او خسر زړه لاسته راوړي، ځکه پوهېږي چې د خاوند د زړه ورور یې خواښې او خسر دي. 12، له خدای څخه ویره لري، عبادت کوي، له دروغو ډډه کوي او پر دروغو قسم نه خوري. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.